ډېره زمانه شوه موږ نه خلک په دې مسایلو بعضې وخت تپوسونه کوي د شریعت سړي هم کوي یو ښځې هم کوي. یو زنانه له نیکه زنانه ماته ډېره زمانه شوه د دې پېښور د طرف په ټېلیفون چې تر مسلو تپوس کي زه ورته جواب ورکړم. نو مانے په ټېلیفون تپوس وکړه ماته ویره مولانا صاحب یو وظیفه راته وښایه. مې څه وظیفه؟ وی خواښې را سره ډېرې زیاتې جګړې کوي د خواښې نه په اور کې ولاړه. مې خپل کور دې څنګه دی؟ وی نوره ډېره زیاته خوشحاله خاوند مې ښه مالدار دی موټر راته ودرولی دی بنګلی راله اغوښتې ده هغې کې اوسېږم او د خاوند مې ښه زبردست کاروبار دی او ښه را سره هم خوشحاله دی او زه م ورسره ښه خوشحاله یم چې څه مې زړه غواړي دا خاوند ماله راوړي او چې کله مور پلار کره ځم نو ما ښه په محبت او په مینه رسي او چې څو شپې م تېروم د خاوند نه ما ته دومره تکلیف نشته کور د خاوند د طرف نه ماله جنت دی جنت خو د خواښې نه په مصیبت کې اخته او بس هر وخت را سره جګړې کوي او بس زما مو سره جګړې د هغې م جګړې ما ته څه وظیفه وښایه غصه راله راله ځان مې قابو کړ. ما ورته وی تپوس ته نه کړ مې خفه کېږم زما دا خبره واوره مې ته دې زوی له چا غوښتې وي دې هلک له چې چا سره دې واده شوي وي دا خواښې راله که مې دا خواښې دره له دې غوښتې وي یو بیا د واده نیټه هم دې خواښه کېښوده او بیا په عزت او په خوشحالۍ مهر هم دې سخر خواښې په خوشحالۍ دې کور ته راوستم نو مې نن چې تا ته دا موټر ولاړ دی او بنګله درته میلاو ده او ته وایې چې دا خاوند ما سره خشته او خوشحاله ژوند تېروي او چې زه څه غواړم راکوي مې دا د چا برکت شو د دې خواښې شو که نه شو دا خو د دې برکت دی چې دې بنګلې له راوستی دې که ستا په ځای خاوند خو سره د تعلق نه وی نه خاوند خو چې ته مخکې نه وي لیدلی نه نه یم لیدلی هېڅ تعلقات یې نو مې دا خو د سره دې خواښې دومره ښېګړه وکړه چې ته دې مالدار زوی له جنکۍ لګې وې سر دې مالدار زوی باندې ته پیرزو شو پته دا پیرزو شو او ته دې خپل کور له راوستی او نن چې ته بنګله کې اوسېږې له دې خواښې د برکت نه اوسېږې او که موټر درته ولاړ دی له دې خواښې د برکت نه دې خواښې راوړلې زوی نن تا په قابو کې غشتی دی او ستا خیال ساتي او مې ممکن ده چې زوی به دې مور سره برابر نی ژوند برابر نی او که نه وي هم په ما خفه کېږي هم په تا خفه کېږي ته د هغه په مور نه خفه کېږې علم ځان ته راړولی دی مې خدای به درنه د قیامت په ورځ تپوس کوي ته پرې را تعویضونه کې وظیفې غواړې خدای به درنه تپوس کوي کومې ښځه چې ته راوستې د یو غریب کور نه او مالدار کور ته او د هغې زوی ټول تا ته یې وقف کړ او د هغې بنګله او هر څه تا پسې مهر کې ولیکل او تا له عزت درکړ نو نن دې ته زوی م واړه او ته م تعویضونه کوي چې ښځه زما خواښې زما خپوله راځي او زما جارو کوي مې د خدای نه ویرېږه د لوی خدای نه وی څوکم ما وی دې خواښې له سارم چاپي کوه ماښامم چاپي کوه دعاګانې ته اخله دې سخر ته کاسه ډکه اکدره مستو د پیو دې سخر نه دعا ولره دې خواښې نه دنیا کې به ټیک ته ته دا خاوند وګټې بچي به وګټې لیکن قبر کې به بیا د خدای ګټه دیني الله به در سره ګوري پته به درته ولګي بیا د احسان بدل په ناشکرۍ مه کوه د احسان بدل په احسان باندې ورواړوه د سره څونه خوکل او ته په خپل اقرار کې چې زما خاوند خو د دغې ښځې زوی دی اوس ښځې خاوند ښځې مور پلار سره روان کړ او خپل کتاب ته دې راوړو ټلیفون بند شو یو 4-5 ورځې پسې راته ټلیفون وکړ ما دې مولانا صاحب خدای در سره خو کړه ژوند مې جوړ شو کور مې خشته شو بس اسم نشته څنګه وخت سر خواقې وی سارم راته لپې دواګانې کوي او ماښام راته دواګانې کوي جنګ جګړه ختم ګوره شریعت اصل شی دی که یو ښځې دا سوچ وکړو او دا فکر یې وکړو چې دا کم خاوند زما دی او دا مالدار دی دا د ښو اخلاقو خاوند او زما خیال ساتي نو په دې خاوند کې د چا کردار دی د مور او د پلار چې تاله داسې بچی درکړه چې هغه ستا خیال ساتي او ستا د بچو خیال ساتي نو ته د دغې سړي د مور او پلار خیال ولې ساتي خو سړی هم بې خوند دی داسې موقع کې
سړی به د ښځې حقوق خیال ساتي او د مور او پلار د دواړو د حقوقو خیال به هم ساتي، ژوند به خشته او مزېدار به تېرېږي. ممکن دا شی نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم سنت ښودي او کمې طریقې ښودي او کم مونږ ته د شریعت اصول ښودلي دي، که مونږ د هغې لاندې ژوند تېر کا نو کور کې به نه جګړې نه به اختلافي. هلته سړي ته وایي د ښځې در باندې حق، دې خوا ورته وایي ګورې د مور او پلار هم در باندې حق. هلته ښځې ته وایي چې ته د خپل مور او پلار د کور نه ووتې، ټیک د مور او پلار سره ملاقات بم کې زیبم او د هغې خیال بم ساتې. دلته چې د خاوند چې کوم مور دا ستا خواښې ده او د خاوند پلار ستا سخر دی، دا د اوس مور او پلار شو، د دې بم خیال ساتي. که د شریعت په دایره کې دننه یو انسان داسې ژوند تېر کړي، قسم لیکې سم شته. مونږ ټول له شریعت نه خلاف روان یو. الله او رسول چې مونږ له کوم اصول غوره کړي دي، د بنده به څه اصول او څه به قاعدې وي. د بنده علم خو د خدای د علم برابر نه دی. چې الله د انسان د ژوند د تېرولو کومې قاعدې ښودلې دي او الله د انسان د ژوند د تېرولو مونږ ته کوم اصول ښودلې دي، نو هغې کې به زمونږ خیر یې کړي. الله خو مونږ سره ظلم نه کوي. الله خو په دې معاشره کې امن غواړي. الله خو په دې معاشره کې سکون غواړي. الله په دې معاشره کې د مسلمان سره جنګ نه غواړي، په دې خفه کېږي. الله په دې معاشره کې د مسلمان د لاسه بېعزتي نه غواړي، په دې الله خفه کېږي. نو چې الله دا غواړي چې ستاسو ژوند د خوشحاله تیر شي، د خندا دې تیر شي او د عزت دې یو بل سره تیر شي او د امن او د سکون دې تیر شي، نو دا به هله تېرېږي چې د الله د قوانینو او د قواعدو مطابق موږ خپله زندګي تېره کړو. نسبت نه مور نو لور باندې او په زوی به محنت کوي چې دا دینداره لوی شي او دا جیرې سبا واده شوه او دا تا پوی کړي چې د سخر کم حق دی او د خواښې کم حق دی او د ګاونډي کم حق دی او بیا د اندرور څه حقوق دي او د بچو کم حقوق دي. قسم دی کې سمیر څه ژوند به ډېر خشته او مزېدار او د اطمینان تېرېږي. یو مثال به یې درله درکړم. یو مور د مور او خاوند دی او دواړه دینداره دي. یو خدای ول یو ماشوم بچی ورکړ. چې بچی یو شو ماشوم، نو دا مور د دې بچی دا مور دا ښځه دې خاوند ته وی سړیه دا بچی خو مونږ د الله نه په ډېرو دعاګانو غوښتی دی، اوس دا بچی به ما ته پرېږدې، د دې بچی تربیت به زه کوم. ټوله دینداره مور داسې. خاوند ورته وی ښځې ګورې هسې نه ګډوډ به شي ده نه، ډېر دعاګانو باندې غوښتی دی، ګډوډ به شي در نه او دې پرېږده ما ته چې د مدرسه کې سکول کې داخلوم. امور یې ورته وایي چې ته پرېږده و مدرسه سکول کې به هم داخل کو، خو بس دا بچې ته ما ته وسپاره، د جامو د ډوډۍ بندوبست ته کوه او اخلاقي تربیت یې ما ته پرېږده. ډېره ښه ده. مور دینداره و دې بچي ته به نصیحت کوه. د دې مور یې دا خیال و چې انسان له لومبې سوچ خو د عقیدې پکار دی چې د په الله مضبوط یقین او کلک عقیده راشي. نو دا مور به لګیا وه او دې بچي ته به یې دا نصیحت کوه چې بچې زمونږ یو ذات دی الله، زمونږ پروردگار او زمونږ رب دی او زمونږ د خیر او د شر مالک دی. لومبې به ورته دا ذهن ته ورچي. دا ماشوم پې پیدا شي او دا لومبې بانګ ورته وی، نو دی خو بانګ نه اوري، او که اوري نو دی خو ماشوم دی اوري به، قوت سماعت شته، خو دی خو په دې نه پوهېږي. لیکن دا روحاني ته ورته د دې روح ته د الله د وحدانیت او توحید یو غذا وردن نه کړه چې دا ماشوم دنیا ته راغی چې لومبې د ده په دې غوږونو کې دننه اګر چې دې وخت کې نه پوهېږي، اوري خو پوهېږي نه، خو د دې روح ته او د دې دننه وجود ته او په دې وینه کې الله اکبر او لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او د کامیابی او د منځ د دعوت شی وردن نشي. نو مور ورسره دا خواري شروع کړه، بچې زمونږ الله دی، زمونږ د خیر او د شر مالک دی او دا چې دنیا کې څه دي دا مونږ له خدای راکوي. بچې دا ژوند مونږ له خدای راکړی دی، مرګ د خدای په لاس کې دی، رزق او ډوډۍ مونږ له خدای راکوي، عزت او ذلت مونږ له د خدای په لاس کې دی او روغ صحت او مرض د خدای په لاس کې دی. دا ورته ښایي، دا بېشک دی. دنیا خو د اسبابو ځای دی، خو بنیاد د دې ټولو څیزونو خو الله دی که نه؟
کته غنم ما کړلی دي زمیدار یو ما زرغون کړی دي نو دې غنم ول چې کوم وب پزمکه کې پیدا دي په چینو کې په نهرونو کې دا خو تا نه دي پیدا کړی چا پیدا کړی دي الله او دې غنم ول چې کوم هوا پکار د اکسیجن مثلا او کوم رڼا ول پکار دا خو تا نه پیدا کړی دا خو خدای پیدا کړی او زمکه کې د غنم د زرغونتیا چې کوم طاقت ته بیا تا نه کړی هغه الله پیدا کړی او بیا ستا په لاسونو کې د دې غنمو د ویشتو طاقت او هغه بیا د لو طاقت وغیرہ دا خو تا نه دي کړی که دا لاسونه درته شل کړي ته خو دا کار نه شي کولی زمونږ دې اسبابو پسې شاته د الله یو لوی طاقت روان دی جي دنیا خو ظاهر کې د اسبابو ځای خو اسبابو پسې شاته یو قوت او طاقت شته په هغې به ایمان ساتي نو دا مور دې بچي ته لګیا ده د ښکلې عقیده سموي مور به ورسره دونه خواري کوله چې ډوډۍ به ولا په کوټه کې دننه کېښوده چې د بستره کې او یا په المارۍ کې اوبه به یې موته دننه کېښودې جوس موس وغیرہ او دې بچي ته به یې وې بچې ورې ما نه به اوبه نه غواړې ډوډۍ به ما نه غواړې دا به الله درکوي ډوډۍ د خدای په لاس کې د خدای به درکوي جامې اوبه به خدای درکوي مورې خدای کم دی بچې مونږ ورته ښکارو خو مونږ یې نینو ګورې ماشوم له خو چې د کولالۍ خټه ده که کوزه جوړی او که ته منګې جوړی چې کله به دا بچی اوږې شو نو ده به الله ته لاس پورته کو یا الله زه اوږې ما له ډوډۍ راکړي نو مور به ورته بچی ورشه څنګه خدای چې مونږ نه نو پټ دی نو سیدونه به هم درته پټ ږدي نو دا بچی به کوټې ته ننوت الماری بوټونه به یې ولټول خو ورته مور ډوډۍ ښودې وه نو ده به ډوډۍ راوچته کړه چې کله به تږي شو یا الله مال او براکه نو مور ولا عقیده جوړی نو دی به کوټې ته را ماشوم ننوت مور به ورته چې ته ګوټ کې جام کې اوبه ښودې وي یا په جګ ګیلاس کې نو دی به ورغې اوبه راواغېستې اوبه څښلې مورې ما ته خو خدای پاک دې کړکۍ ګوټ کې اوبه ښودې وې هم یې څښلې بس بچي دقسې د الله نه غواړه نو بس خدای به راته دننه ننوځه ګوټونه لټوه خدای پټ دی ښکاري نه شیدونه به هم درته پټې ږدي تر دې حده پورې چې کله به جامې خیره نه شي مور به وله پټې وینځلې نو کوټه کې به ورته ویزان دې کړې یا نه وې جامې ده به همدقه چل کو د الله نه به سوال کو او کوټې ماشوم دی لا خو نه پوهېږي چې دا هر څه خو خدای راکوي خو ظاهر کې خو الله ما د ترکاري نه پخوي خو مور ولا یو یقین جوړی یو عقیده ولا جوړی ماشوم خو لا پوهېږي نه هر څیز چې به د کلم ضرورت راغی الله نه به سوال کو او مور به ورته پټ فورن کېښودلی او دا دومره محنت مور د بچی سره رښتیا وایي دې زمانه کې میندې بچو سره دا محنت کوي نه د دنیا کار کې کوي خفه کېږي دنیا کې کوي هغه پینټ او شارټ او ته ښه مزېدار اسري کړې پراتي او ټپن کې ورته د سکول ترکاري ښه مزېداره خشته پرتی او سپلی ورته مور د مخکې نه پالش کړي دا نه چې بچې ته پالش کا او بوټانې ورته مخکې راښودي او ساری وقتی اتوار نه بغیر سار وقتی پاسی اتوار پرس کې پلار پاسی چې بچې پاسه مانځله پرېږدې د نه چوټی روز پرېږدې چوټی رو لږ دمه شي ستل بیمار بشي دا شپږ ورځې دې ناجوړه نه شو چې وختي دې پاساو شپږ ورځې کې دې 3 بجې او 4 بجې د سکول نه په پرایویټ بس کې راځي او په دا ګرمۍ کې را روان دي او سار وختي دي بیمار نه شو نن د اتوار پر ورځ مانځله پاسې بیمارېږي بچو سره مونږ محنت کوو دنیا د پاره دین لنا بچو باندې مونږ زړه خوږو خو دنیا د پاره الله د پاره نه بچو ته مونږ خایو غټه بسته ورته شاته ورواچو ړومبې ورته په غوږ کې دا صدا وردننه کړو چې بچې ګورې تربور ته دې ګوره که نه سنګلینډ کوزر کې ګرځي هغه تربور ته دې ګوره که نه څومره اعلی ګاډۍ کې ګرځي ورې خر چې د خره کمي که نه نو غوږ یې د پرې کولو دی او تکړه شه بچې شابه چې داسې تعلیمو کې او داسې ځای ته ځان ورسئ چې هغه تربور د یو ګاډي کې چې 5 کې ګرځي چې هغه یو بنګله ده چې ستا 10 بنګلې وي دا لومبې په دا غوږ کې ورته مونږ دا ناره ور واچو هغه له سوچ مونږ دا پیدا کړو مونږ ټول خپلو بچو له دا سوچ پیدا کړی دی چې پیسه په څه طریقه وګټه او بنګله به په څه طریقه جوړه او چې څومره پیسه دو په هره طریقه چې مال پیدا کړي بس په دې ما بچې نه دی پوه کړی د دنیا تعلیم منع نه دی بالکل یې کوه د دنیا تجارت منع نه دی څومره چې کوی کوه د دنیا رزق کټل تا ته په دې نوټ تپاس هم درته لیکلي دي چې حلال رزق طلب کول دا ثواب دی
دا د جنت ذریعه ده. او نبی علیہ السلام هم فرمایي چې حلال رزق یو سړی طلب کوي دا فریضه بعد الفریضه، دا پتا فرض دی. بچو له روزي ګټل، حلال نفقه ګټل، ښځې له ډوډۍ ګټل، چې تجارت نه کوي، دکانداري نه کوي، نوکري نه کوي، څه به خوري؟ مونږ به څنګه وکړو؟ حج او زکات روژه به څو نیسې؟ د دنیا دا څیزونه منع نه دي د مارونو. ګورې بنیاد دا دی چې دا 2 نمبر کې دي، 1 نمبر کې الله دی، دا په 2 نمبر کې دي، په لومبي نمبر کې خیرت دی، دا په 2 نمبر کې دي. دا خو لږ ژوند دی که نه؟ څومره خلک زما ستا د لاسه مونږ په کټونو کې مقبرو ته یوړل، څومره خلک د دې ځمکو د جایداد مالکان تاسو لیدل نن د قبرونو لاندې پراته دي. اصل ژوند خو که ته مسلمان یې منې به هغه ژوند دی، دا خو عرضي ژوند دی. نو بچو ته خایا اسکول ته هم لیږه، کالج ته هم لیږه، ټیوشن هم ورته نیسه، او هغه لپاره هغه چې څه دي یونیفارم وغیره چې څه دي خوښې ورسره یې کوه، خو دا ورته په غوږ کې اچوه چې بچی ګورې شریعت مطابق به ژوند تېرې. بچی ګورې یو الله شته چې موږ سره به حساب کتاب کوي. بچی ګورې د استاد قدر به کوې په لاره. بچی ګورې پردو جنکو ته به نه ګورې. بچی ګورې بینچ باندې به یو جینۍ سره په سبق په سکول کې یو ځای به شریک نه وی. بچی ګورې دا مور سره لږ خایه که نه، دا مور ته خایه چې د مور او پلار هم څه قدر دی، د هغې به هم خیال ساتئ. د الله وحدانیت، د الله ربوبیت دی بچي ته په ذهن کې ورواچوه ورسره که نه. نه مونږ پرېښې مور دغه ده. بچي له ژوند جوړی. اوس ګوره بچي نه خدای څوک جوړی. مور به سره دا خواري کوله. یو ځل سکول کې مدرسه کې هم داخل کا بچې مدرسې ته ځه، چا سره به استاد نه سبق اورې، نیغ به دلته راځي، هلته به نه ډوډۍ نه اوبه، دلته به تاله خدای څه درکوي. ګوره به ماشوم ما درته مخکې وي چې څنګه ته جوړی هغسې جوړېږي. مور یو ځل چې د رشته دارانو کره تللی چې هلته لاړه، ټیم پې واوړېد، اوهو زما بچې خو نن مدرسې ته تللی دي، خو به غرمه راغلي، ما نه خو نیژر شوي دي، ما خو ورته نه اوبه ښودې دي، نه ورته ما ډوډۍ ښودې ده. چې راغلي هغه به د خپل ماشوم لاسونه څومره الله ته نیولي، څومره به یې خدای ته جلا کړي چې خدای ډوډۍ راکړه، ما خو نن نه دی اخی، خدای اوبه راکړه، څومره به یې ګوټونه لټولي، کور کې منډې تړلې به والي. الله دا سو شو، الله دا خو زما راز نن به فاش شي. بچې خو به وایي چې بیبي دا خو تا را تارسې ښودل او خدای به دې یادو. نن چې ته نه شي رشته دارو کره تلې، نو نن خو خدای پاک ما ته اسم کې نه ښودل. وای مور دروغ دې راته وې، دوکه دې راسره کوله، هر څه به ته یې ښودل او ما ته به دې خدای یادو. خدای زما دا د 6 کاله 8 کالو خواري خو ډب ته پرېوته. یا الله لږ مدد را سره نورم وکړي چې زه ورځم چې د ما دا بچې لاني راغلی او زه د پټه ډوډۍ کېدم او زه ورته صوبه مو به کېدم، پړونې را کاږي، را پزغل، را په منډه چې راله بچې راغلی کور کې ناست دی. خدای څه به شوي. بچې فوراً مور ته وایي مورې چېرته تللی وې؟ بچې زه خو افلان کور رشته دارو کره تللی وم. څه وخت رالې زویه؟ بچې څه وخت؟ مورې زه خو رالم. مورې خبر نه څه چل دی زویه؟ نن خو ماله زما رب ډېره ناشنا ډوډۍ را کړې ده. څه شی دله درکړه؟ ته نه وې رالم، ما خدای ته لاسونه پورته کړل چې الله نن خو زما مور هم نشته دی، خدای ماله ډوډۍ راکوږي. مدرسې نه رالم او تګې چې بیبي کور ته کوټې ته ننوتم، مې وکتل ناشنا ډوډۍ پرته وه. داسې ډوډۍ ما چېرته نه ولیدې بیبي، تاله مې پرېښې ده، میوې دي ورسره، جوسونه دي ورسره، خوشبویي دي، روا مې غېشته او مې خوړه. بیبي کوټه کې د دنیا پرته ده، ماله خو نن زما خدای ډېر ښکلی رزق راکړه. بس مور پوه شوه، الله ته وجړل، لاس یې اوچت که الله بس زما خواري ته په ځای کړه، الله زما د بچي کنیکشن ولګېد د رب العالمین سره. الله داسې کولی شي. حضرت بی بی مریم قرآن شریف کې الله فرمایي چې زکریا علیه السلام کله د بی بی مریم تربیت کو، نو هلته ځان له کوټه وه په هغې کې بنده کړې وه او هغې پسې به جرنده واله چې دې به تې بار کو. قرآن شریف کې الله وایي کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. کلما لفظ په شریعت کې چې کله به هم زکریا علیه السلام ننوته، یو ځل نه ګورې چې یو ځل دا واقع ده، کله به ننوتېده او دروازه به یې کولو که نو بی بی مریم ماشومې ته به رزق پروت و. او علما لیکي احادیثو کې راځي د اوړې میوه په ژمي کې او د ژمي په اوړي کې، لکه اوس چې دا کومه میوه د اوړي او ژمي پته نه لګي، هر وخت درته میلاویږي. دقسې به ورته روزي پرته وه. کلما دخله چې کله به دې ورننوت، یو ځل نه ده دا خبره، کله به ننوت
نو ډوډۍ پرته ده. نو اتې تپوس کوي چې لومبي ځل ورغې مریم انا لکې هذا، دا د کومې ده دا روزي چې تا ته مخکې پرته ده؟ ما خو دروازه جرنده کړې او چابي خو ما سره ده. څوک دلته راغلی دي؟ اما شومه ورته څه وایي؟ قالت هو من عند الله، ډوډۍ د چا د طرف نه ده؟ وایه چا د طرف نه؟ بیا وایه چا د طرف نه؟ هو من عند الله، الله د طرف نه. او ماشومې ایمان ته اوس ګوره که نه، زمونږ ایمان ته ګوره، د هغې ماشوم ایمان ته هم ګوره. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا پیغمبر ته وایي، پیغمبر ته وایي، مریم پیغمبر نه ده، پیغمبر دی. حضرت زکریا علیه السلام ته څه وایي؟ چې الله غواړي، چاله غواړي بې حسابه روزي ورکوي. دغه شک و شبهه نشته. مریم پیغمبر نه روزي ورکوي. دغه ماشوم ته مور وایي اوهو باس الله وشوه، زما مسله حل شوه، زما د بچي تا کنیکشن ځان سره ولګو، بس ډایرکټ شو. اوس بچي الله یو بل سره نیغ په نیغه شو. اوس د میانځه ته زه ووتم، هغه ماشوم له چې مور تربیت وکړه، دغه پوټیلي نه خدای څوک جوړ کړل؟ خواجه بختیار کاکي رحمت الله علیه. خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه د ماشوم نه خدای جوړ کړ چې زه درته نشم ویلی. لوی عالم او تصوف لوی امام چې د هغه په زندګۍ کې په زرګاو هندوان او سیکان خدای پاک مسلمانان کړي دي. دا د مور تربیت شه. مور دینداره ده، خود ماشوم خو لومبې د مور په غېږ کې لویږي. مور دینداره ده. دا بچې به د لومبې مدرسه د مور غېږه ده. مدرسه کې چې ماشوم ته ښه تربیت، زموږ په سکولونو کالجونو کې د یو څیز کمې دي. زه عموماً چې ته څوک مې د سکول کالج یونیورسټۍ ته بوځي بیان لا دا ورته ویم تعلیم شته خو تربیت نشته. بوډو باندې ډېر لیکلی شوي تعلیم او تربیت، خو تعلیم شته تربیت موږ د بچو نه کوو. سکول کې علم ورکوي. پاکستان کې علم ډېر زیات شو نن سبا، اسباب او ذرایم ډېر دي، کمپیوټر او نیټ وغیره پیسې پیسې، کتابونه او بکس دونه دي چې د حد نه وتې. تعلیم شته تربیت نشته. او تربیت کم یو دی، یورپی تربیت نه. هغه تربیت خو چې د خو د یورپ تهذیب ته ګورم قسم په خدای کرکه ترې راځي. یورپ د تهذیب ته ګورم لالې د توکلو دي په هغې خلکو. جنکۍ بربنډې ګرځي. جنۍ به د سړي د خاوند په مخ کې به ښځه پر دې هلک سره ځي، دا مې بوای فرینډ دی، هلک دوست مې دی. مور به د سړي په مخ کې پر دې سړي سره ځي، لور به د پلار په مخ کې پر دې سړي سره ځي، خور به د رور په مخ کې پر دې سړي سره ځي. ولې ځي؟ ستا مخ کې به ځي، دروازه به ورته ووالي شي، موټر به ورته بار ودرېږي، جنۍ به نیغه ورځي، په ټیلیفون به رابطوي. څه چېرته دی؟ زما فرینډ راغلی، دوست راغلی. هلک به وایي زما هغه ګرل فرینډ راغلی ده، هغه دوسته مې راغلی ده، شپې به هم بار کوي په هوټلونو کې. دا تهذیب، والله دا تهذیب خو چې سړی پې لاړې نه، چې سړی پې د خنزیر غول ور واچوي. دا څه تهذیب دی؟ ښځه خو هغه ده چې ستا ښځه ده، بل چا نه ده. خور ستا هغه ده چې د خپل خاوند ښځه ده، بل چا نه ده. مور ستا هغه ده چې ستا د پاسه بورقل او پټه پې پرته ده، په کور کې د حیا محفوظه ده. الحمدلله ټول یورپ کې وګرځه، که چېر برطانیه ده او که امریکا ده او که استرالیا ده او که دا نور ممالک دي، ټول کې وګرځه، تا ته به د واده په وخت کې پاکه جینۍ یو په سلو کې 1% میلو نشي. او الحمدلله د اسلام تهذیب کې د مسلمان ملک ته ګوره، د واده په وخت کې به تا ته 100% جینکۍ پاکې میلاویږي. دا د خدای فضل او د خدای کرم نه دی. ته دې خپل کاروبار کې او خپله دوکانداري کې زړه دې جمع دی چې زما حیا زما په کور کې محفوظه ده. داسې ده که نه ده؟ هلته د هغه په مخ کې د هغه له جمع نه دی. د څه ژوند دی؟ تهذیب د اسلام دی، ژوند د اسلام دی. مور او پلار دلته وګوره، د مور او پلار څونه قدر خلک کوي. دا مې پلار ایمان چې پکې وي هغه هلک یادو، دین چې پکې وي هغه هلک یادو. د پلار قدر، د مور قدر. چې ته مړه شي ورپسې جاړي، چې بیمار شي په ډاکټرانو یې ګرځئ. یاره چې ایمان پکې وي هلته څه حالت دی؟ تاسو ووایئ یورپ ما ته پته ده. یورپي ممالکو کې وګورئ چې بس هلک او جنۍ په هلکانه کې په واده وروسته دی، دوستانه کې مور پلار لړل پاتې شو.
بس مور پیشا او ځان د خپل سیستم پیش حکومت پیش او د هغوی تربیت پیشا او پلار پیشا او د حکومت هغه څه ورته ویل کېږي هغه لکه دلته یتیمخانې دي هلته د هغوی خپل قصې پیسې دي. مخکې ما خپل اخبار مې کته یو ښځې په نوسۍ دعوه کړې ده، په لور دعوه کړې ده په امریکا کې، ما خپله رساله کې کتلې دي او جج سره دعوه کړې ده چې دا زما لور ده او ما سره یو ځای اوسېږي، یو فلیټ زما نه لاندې ده، ما سره ملاقات نه کوي. جج یې راوغوښته دا مور په تا دعوه کې دا ټیک تا ویو بالکل ټیک تا دې سره ولې ملاقات نه کوي؟ ستا مور نه ده یادېږي دې نه؟ هغوی 50 منټونه دې ماله وخت راکړي. جنۍ څه وایي؟ وایي چې خپلې ډیوټۍ نه راشم ما سره وخت بیا نشته. ولې وخت نشته؟ وایي ما سپی د هغې سره لوبې کوم. سپی مور یې وایي چې سپی سره لوبې کوي. جج ورته وایي دا مور دې خوښه ده که سپی وایي سپی مې ډېره زیاته خوښه ده. امریکې جج فیصله ولیکله چې قانون دې د هغې تپوس وکوه. په دې نېټ پته لګي ویې ګوره دغوندې امریکې جج فیصله ولیکله چې که یو لور د مور سره ملاقات نه کوي، نیا سره نه کوي، هېڅ حق پې نه لري چې د هغه سره ملاقات په زور وکړي. دا ژوند دی؟ دا زندګي ده؟ ژوند خو موږ له چې خدای را کړی د شریعت مطابق والله پکې سکون او اطمینان هم دی. موږ ورتاسې بې څه شا کړی دی. دې ته ژوند وایي. نو لور له تربیت ورکړه، ښه تربیت وله ورکړه چې دا سبا په کور کې دننه ده تر څو واده نه ده چې سر نشته. مالک ابن دینار رحمت الله علیه کور خرڅاو، د هغه ګاونډ کې یو سړي کور خرڅاو. یو سړی ولا راغی وی دا کور خرڅوي، وی په څو خرڅوي؟ وی په 2000 درهم، په 2000 درهم. او ته دا څه عجیبه خبره ده؟ کور دې د ضرور دی او د ضرور روپو دی او خرڅوي په 2000. سړی ورته څه وایي؟ وی دا ټیک ته چې کور د ضرور دی، بالکل د زرو نه زیات نه دی. ولې په 2000 خرڅوي؟ وی په زر درته د مالک ابن دینار ګاونډ لرکوم. زر کور دی د زرو د مالک ابن دینار ګاونډ دی. وی مالک خو کور نی، اخو بار په مدرسو کې ګرځي، اخو خانقاه کې لګیا دی منډې ترړې وای. وی د کور دننه د ښځو ماحول په زر خرڅوم. ما ته چې د هغې د زنانو نه کوم خوشحالي او سکون میلاو دی پته نشته بل ځای دا میلاویږي که نه میلاویږي. په زر در باندې کور خرڅوم، په زر د مالک ابن دینار د ښځو ګاونډ در باندې خرڅوم. دا خو قیمتي شی دی، موږ دا هر څه پرېښي دي. نو دا به شریعت سره به برابرې، شریعت سره به د خپل ماحول سیټ کې ښځې ته ماشومانو بچو باندې به دا محنت کې چې دوی د شریعت مطابق زندگی تېروي. اوس دا به په کومه طریقه د شریعت مطابق کوو؟ زنانو سره به څه کوو؟ شریعت به ورته څه ښیي؟ په څه به ورته ښیي؟ په والو ټکولو؟ نه، دا غلطې خبرې دي. زمونږ په دې بانډو کې په دې کلیو کې عموما همدقه دی، سړي سره کوتکي او د ښځې ملی په معمولي خبره درزول دي. نه نه نه، ښه تربیت کوله کې. دا هغې یو څو مثاله درته ښیم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی. په د اخره زمانه کې حضرت علی رضی الله عنه لور د ام کلثوم، هغه ته وایي علي صاحب ته چې ستا دا لور ده او دا ما ته په نکاح زما عمر زیات دی، دې وخت کې مې د واده ضرورت نشته، خو زما یو ارمان دی چې که دا جینۍ زما په نکاح کې راغله ستا دا لور، دا خو د بیبي فاطمې لور ده، نو که موږ له خدای لاندې اولاد راکړه بچي راکړل نو هغه به زما زوی وي او د نبي علیه السلام به نوسي وي. دا مې شوق دی چې لاندې زما د حضور پاک نسب یو شي. نو عربو کې اوس هم دا رواج نشته او مخکې هم دا نه او په شریعت کې هم دا پابندي نشته که د جینۍ عمر زیات او د هلک کمی یا د هلک زیات او د جینۍ کمی او دواړه سره خوشحاله وي، ګورې د زور نه، او مور پلار هم خوشحاله هېڅ پابندي نشته. البته که چېرې هلک د ډېر عمر دی او جینۍ د هلک ده، د مور پلار یې په زور ورکوي، دا منع دي په شریعت کې. یا مثلا جینۍ د ډېر عمر ده، هلک د هلک دی او دا مور پلار هلک مجبوري چې دا به خامخا کې د عمر رسیده، هغه وایي بابا نه کوم زما د مور په ځای ده، نو نه شي مجبورول. خو که چېرته هلک او جینۍ هم خوشحاله یو مور پلار هم خوشحاله هېڅ بدیت نشته. بهر کې چې ورته یې وایي دا را په نکاح کا شوق مې داسې دی، علي صاحب ورته څه وایي؟ امیر المؤمنین خوښه به دې نه شي، خو داسې کار دې در لېږم نو ته وګوره، نو که دې خوښه شوه درته په نکاح کوم، او که دې خوښه نه شوه نه در نکاح کوم. او په شریعت کې دام جایز دي چې څوک یو جینۍ په نکاح غشتل غواړي نو د هغې مخ ته کتې شي
خو د شهوت په بنیاد به نه ګوري. حدیث چې پکې د نبی علیہ السلام چې کومه ښځه په نکاح غواړي نو ته هغې ته کتې شي وګوره، ولې څه پته لګي خوښدې نه شي مور پلار یې درته وکړي نو سبا به د جینۍ ژوند هم غر کړي او ستا به هم غر کړي، او چې ووینې خوښه دې شوه نو بس ژوند به دې بیا ښه تېرېږي. جینۍ خو هلک لیدی شي په لاره ځي هلک ویني هغه ته کتلی شي، هلک جینۍ ته نه شي کتی ځکه پړونې کې بنده ده نو ځکه یې دله د اختیار ورکړه. بهر کیف چې دا جینۍ ورولېږله وي څادر به ورکم نو ته که دې خوښه شوه وی څادر مې خوښ دی، او که دې خوښه نه شوه نو وی څادر مې نه دی خوښ. وی ښه څادر یې ورکړ، علي صاحب یې ورشه امیرالمؤمنین له دا څادر یوسه چې بابا مې را کړی ستا خوښ دی که نه دی خوښ. دا چې یل څادر یې وړوله امیرالمؤمنین ته وایي وی دا څادر مې بابا را کړی دی دا وګوره خوښ دی که دی نه دی خوښ. عمر صاحب کې ډېره زیاته حیا وه، هغه ورته کتې نه شو نو هغې دې خپو ته کتل، مخ ته نه شو کتې خپو ته به وګورم څه اندازه به د دې نه معلومه کړم. جینۍ پې پوه شوه امیرالمؤمنین څادر دې په ځای پرېښوده ما خپو ته نیغ نیغ ګورې، قسم دې که ته امیرالمؤمنین نه وې چې دا سترګې مې در نه ایستې وې. حیا ده پکې چې د بی بی فاطمې لور ده، الله اکبر، د حضور پاک نو سیده بی بی فاطمه کې دومره حیا وه چې یو ځل ورته حضور پاک وفرمایل بی فاطمې وی میاشت ختلې ده دا لا وړه وه میاشت ته وګوره، دی ورته ونه کتل، بیا ورته بچې میاشت ختلې ده که بیا ورته ونه کتل، بچې تا ته وی فاطمې میاشت ختلې ده وګوره ورته، وی بابا زه خو د دویمې درېمې شپې میاشت ته نه ګورم. ولې بچې وی دې وخت کې سړي ورته ګوري نو زموږ د سړو نظر په دا میاشت یو ځای کېږي. اوس شریعت کې دا منع نه دي یو دیوال ته سړی هم ګوري او ښځه هم ګوري، هېڅ منع نه دي. یا حضور پاک ورته وایي وګوره نو هغې کې څه ممانعت دی، که منع بیا ورته ولې وایي چې ګوره، لیکن دا د هغې خپله حیا وه. دا زنانه باندې چې کله مړه شي او مقبرې ته خلک وړي د پاسه ډولۍ پرته وي دا د بي بي فاطمې ایجاد دی. هغې وصیت کړی و چې زه کله مړه شم د شپې به مې ښخه وی دروازې نه، او دیم زما په دې لاش باندې به لرګي کېلې او په هغې به څادر واچوې چې زما لاش د مرګ نه پس په لاره ځي چې زما په کفن هم د چا سترګې ونه لګي. دومره حیا. نن سبا خو زمونږ ښځې لوڼه ټول بې حیا دي، بچي بې حیا، ښځې بې حیا، ژوند لاړ تباه او برباد دی. یریږم قسم دې هسې نه یورپي معاشره راته دلته جوړه نه شي، یورپي ماحول دلته مونږ ته جوړ نه شي. د دې نیټ او د دې موبایل په ذریعه ګورې نن دلته کې هم د هلکانو د جینکو دوستانې شروع شوې، دا فتنه دلته جوړه نه شي. او کافر سره کوي مسلمان سره دا ګزاره بیا ګورې خدای نه کوي. ولیده تاسو دا سونامي د انډونیشیا وغیره یو چلق سره تباه کړل که نه، دا زلزلې مو نه لیدلې په دې خپل علاقه کې، او دا سیلابونه مو نه لیدل. او خدای خبر چې نور به څه عذابونه د خدای قهرونه راځي به الله دې مساتي. هر ګناه کې به سره خدای ګزاره وکړي په فحاشۍ کې در سره نه کوي. بهر کیف او ورته چې وی دماغ تو ته نه ګورې او ته وخاندل، وی دا بابا ته وایي چې څادر مې خوښ دی چې کور ته راله، وی بابا وی دا څنګه امیرالمؤمنین دی، هغه خو د څادر پرېښو او زما خپو ته یې نیغ کتل. هماغه ورته غوسه وکړه چې که امیرالمؤمنین نه وي دا سترګې مې در نه ایستې وې. علي صاحب ورته بچې خیر دا د خاوند دی، دا د خاوند دی، ده ته دې ورکوم. بس هم چپ شوه، خبره خلاصه شوه. دا جینۍ ورته واده کړه. اتفاق دا چې په دغه زمانه کې به خلکو په ښځو ظلمونه کړل، او باندیسي خلک و عرب لږ سخت مي، ښځې به یې والې ډېرې زیاتې. زنانه به راتلې د حضرت عمر بیبي ته به شکایت کو، اکثر به لاسونه ورته خلو ګوره که نه دې وجود ته څنګه شین کړی دی راته وهلې. عمر صاحب په منبر اعلان وکړ اډر سرکاري جاري شو چې ښځې به نه وهي. د ښځو وهل په بعضې وختونو کې جایز دي، لیکن رونو هغه هم خپله مرتبه ده. ګورئ په درېیمه څلورم نمبر کې وهل جایز دي، هغې کې هم شرطونه دي درته به ووایې، اب هم درته ووایم. وی بالکل به ښځې نه وهي، ظلم به نه کوې ښځو سره. قسم دې حضور پاک مونږ ته فرمایي وی دا ښځې تاسو سره قیدیانې دي، انهن عوانې، دا تاسو سره قیدیانې دي. که ته ورته پلار که رضه خو ځي به که ته یې نه پرېږدې نه شي تللی،
که ته ورته وایې چې فلانکي رشته دار کره زه ځي به که ته نه پرېږدې نشي تللی کور کې دننه ناسته ده نو وایي دې سره به ښه سلوک کوی مرض وفات کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات کېږي اخیری تقریر چې نبی علیہ السلام کړی دی اخیری بالکل اخیری بار ته راووته او داسې حالت کې چې سر مبارک یې تړلی او سر یې خوږېده خو یو صحابي ورته راغی نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله صحابه جاړي انصار بالخصوص ډېر زیات جاړي ځکه څو ورځو نه ستا ملاقات هغوی نه دی کړی نو نبی علیہ السلام یې موچت کې ما بوځې جومات ته نو داسې حالت کې بوته چې یو لاس یې په یو صحابي ورواچو بل لاس یې په بل صحابي باندې ورواچو او دا خپله ګورې نه شوه نو ورپسې راښکې شوه صحابي وی بخاري شریف کې حدیث دی چې د نبی علیہ السلام د دې مټې ګوتې نه یو کرخه په لاره جوړه شوه جمعات ته بوتن په منبر یې کېنو دا اخیری د پیغمبر علیہ السلام مبارک تقریر دی دې نه پس جمعات ته راوتې نه دی نو دې کې یو څو خبرې کړي دي یو پکې دا دی چې النساء وما ملکت ایمانکم ولې د ښځو خیال ساتئ ښځو سره ښه سلوک کوئ وهې مه ټکوې مه ظلم ورسره مه کوئ مور پلار کور نه مه بندوئ او دویم ما ملکت ایمانکم وینزا غلام نوکر امسایا دا افسر ما تحت کم دے دا ما ملکت ایمانکم ستا دا قلم لاندې کم خلق دی یو ډایرکټر دی هغه سره لاندې چې کوم عمله ده هغه ایسیار ولې چې کم لیکي د هغه د لاس قلم لاندې دی چې کم خلق ستا د قلم لاندې دي نوکر دی که امسایه دی که مزدور دی او که لاندې بابو دی د دې به ګوره ډېر زیات خیال ساتي دا به دې سره به ظلم به نه کوي نو اخیری بیان کې حضور پاک د ښځو ذکر کوي عمر صاحب اعلان وکړ چې ښځو سره ظلم به نه کوي وهل به بند دي نو چې دا دې ووایي خو ښځې مستېږي سر خوړلی که نه ښځې مستېږي که نه لږ ګوزا وهې به نه خو لږ دباو کې روب کې خو به ساتې که نه روب نه دې ووتل ځان نه دې کار وکړه لږ روب کې به ساتې ښځه نو بس ښځې مستې شوې بیا به خاوندانو له جوابونه ورکړو یو باندیسی ښځې جواب ورکړی اواز یې پرې کړ باندیسی په منډه راغی چې عمر صاحب ته شکایت کوم چې مونږ باندې ریوال بند کړي دي راشه زمونږ د ښځو حال وګوره خو چې یو خبره کوو لس جواب راکوي باندیسی چې راغی دا داسې وخت و چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره همدغې ام کلثوم شور جوړ کړی دی او جواب ورکوي اواز یې پرې اوچت کړی دی باندیسی دروازه وواله خو اواز یې واورېده د دننه نه چې دا خو عمر صاحب باندې هم دی بي اواز را پورته کړی جوابونه ورکوي چې عمر صاحب له راووته باندیسي ورته وایي باندیسي ته وایي څنګه راغلی وی صاحب یو مسله مې راوړې وه خو حل شوه څنګه حل شوه و دې نه وی حل شوه وی ما د ښځې شکایت راوړو چې ښځه ما له جواب راکوي وی ستا حال مې په کور کې دننه ولید چې ته ګزاره کې مونږ خو بیا سر کې کوو او ته څه وایي وی ګوره دا ښځه تا له یو څو ډیوټۍ کوي یو ډیوټي د لدا کوي چې د کور څوکیداري دی کوي که ته بار یو ښځه یوم په کور کې دننه یوازې دا غل نه راځي دا یو ډیوټي شو دویمه ډیوټي څه کوي پخلی دله کوي ستا هم کوي ستا د میلمه هم کوي درېیمه ډیوټي سره جامې دله وینځي ستا مینځي او ستا د مزدور او چاکره مینځي څادر هم درله وینځي او څلورمه څه ده کور دله صفا کوي چپړاسي خدمت ته لګي کلاس 4 او پنځم نظر دی پې د ګناه نه بچ دی نو چې کومه ښځه تاله دا پنځه ډیوټۍ کوي که دی دله نه کولې او ځان له د جامې دوبي راوړلې ډوډۍ دې ځان له هوټل نه راوړلې او څوکیدار دې هم نیولې او کور کې دننه د سفید هم سړی څومره پیسې به دنه تلې نو چې دا پنځه ډیوټۍ دله څوک کوي او ګزاره ورسره نه کوي نو څه به کوي ګزاره به کوي او چې څومره ورسره پخوا اخلاقو ګزاره کوي هغه مره به خدای دله قدر درکړي یو لوی بزرګ دی لوی د زمانې ولی الله د زمانې بزرګ تیر شوی دی لوی بزرګ دی ښځه ډېره زیاته بد اخلاقه وه دومره بد اخلاقه ښځه وه چې د حد نه وتې نو یو ځل یو مرید یې راغی چې مرید یې راغی دروازې وواله نو ښځې دننه اواز ورکړه څوک یې پیر صاحب ګورم پیر صاحب څه شو بس ښځې ورپسې اواز څه پیر پیر کې پیر څه شی
د ما خاوند د ما نه بدرخه کړی دی، کله یو خواست غلی وي او کله بل خوا، نه د ما خیال ساتي نه د کور د بچو خیال ساتي، او پیر او پیر او پیر او پیر پیر مې نشته. او که بیا راغلی ښه بني مرید خوار له خراسان هغه علاقې نه راغلی، خدای دا څه په بلا وړی دې سره دا زما دا پیر صاحب ژوند څنګه تېروي چې لاړ چا نه تپوس وکړي پیر صاحب وتلی دی هغه ځنګل ته، چې هلته لاړ وکته نو پیر صاحب یې په زمري د پاسه سور جمدې زمري، او په لاس کې د امسا په ځای د چوکې په ځای جمدې مار دی، دا زمري پې وایي. دا مرید ورته حق حیران دقسې وته پیر صاحب ته لکه ولې حیران شوې؟ وی صاحب زمري او مار دې قابو کړي دي او ښځه نه شي قابو کولی. ما خو یو پوټي ورسره 2 منټه خبرې وکړه، اوس مې م زړه درزېږي، ساه مې ځي راځي، را په زغلی کړم. اوس تا سره د کال 12 میاشتې ژوند دی، خدای د سره خیر که دې بلا سره ژوند څنګه تېروي؟ دا د ژوند تېرولو ښځه ده، دا نه شي قابو کولی. او ورته څه وایي؟ او وایي دا د دې ښځې بد اخلاقي ده او زما پې صبر دی چې خدای دا مرتبه را کړې ده، دا مرتبه په دقې ما ته میلاو ده. که دا ښځه زه پرېږدم او زه ورته طلاق ورکړم، ما ته پته ده چې دا بل څوک نشي ساتلی، د هغې داسې خوی دی. هېڅوک ما سمه نه کړه، نو ما هره خواري په دې وکړه، خو دا ما سمه نه کړه. نو که زه پرېږدم دا به څه کوي؟ یا به ګناه کوي یا به سوالونه کوي او په فوټپاتونو به ګرځي. بس ما ته خدای پېښه کړې ده، ګزاره ورسره کوم، صبر کومه. نو دا مرتبه که ما ته خدای را کړې ده، دا د دې په بدو اخلاقو په صبر. او حضور پاک فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایي، وی ښځې له دې پختۍ نه پیدا دي، او په پختۍ کې چې دا کومه بره پختۍ ده، دا کږه ګس طرف ته دې نه پیدا دي. نو پختۍ نه چې فایده لې کږه به یې فایده بالي، او که ته وایې چې نه دا پختۍ نیغوم نو چې نیغی ماتېږي به، نو ښځه نه چې فایده اخلي نو خامخا به پکې نقصان وي. کله به مالګه زیات وي، کله به کم وي، کله به یې سري ډېره ګرمه کړي، جامه به کمیس پرې سوځېدلي، کله بل کله بل، او دا کمیس سوځي نه دی، دا قصدن سوځولي، داسې نخرې کوي چې دا کمیس وسوځي، چې د تا خفه کړي نو شی ګرم کړي نو وي بس دا وسوځېد. او دا زما خدا خپل سوچ دی چې دا چینی غوړیم په کور کې خلاصېږي، نو دا اسې نه خلاصېږي، دا تاسو تنګې کړي نو هغې دله بس ډیران میران ته یا لختي کې غورځولي، بس خلاص شو. دا خو ګوره حضور پاک فرمایي هن ناقصات عقل و دین، په دې ښځې نه خفه کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دین هم ناقص دی او عقل هم کوتا دی نسبتاً. د یوې ښځې ګوی د 2 ښځو ګوی د سړي برابر ده. حضور پاک تپوس ته کوي، ښځې ته په خپله تپوس کوي، صاحب زمونږ د دین نقصان څه دی او د عقل هم څه دی؟ وی دین نقصان خو دا دی چې تاسو منځونه څونه په میاشت کې کم دي، چې کله بیماري راشي مونځ نه کوئ، روژې نه نیسئ، دا د دین نقصان. او د عقل نقصان څه دی؟ وی د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابر ده. دا من حیث العموم یادوم، من حیث العموم داسې ده. بعضې سړي ناقص العقل دي او ناقص الدین دی، بعضې سړي بیمارانی منځونه هم نه کوي، بعضې سړی دی ناقص العقل دی، بیمار دی، کمزور دی، بعضې ښځې کامل العقل دی. د ښځو کې هم داسې ښځې تېرې شوي چې د هغې نه کامل عقل د بل چا نشته، او بعضې ښځې هم کامل الدین دي، دغه بیماریانو راځي نه، یو شان منځونه کوي. نو دا من حیث العموم خبره ده. به هر کیف خبره مې دې پورې کوله چې هغه ورته نو حضور پاک وي ته به د ښځې نه فایده اخلې، خو سره د کوږوالي خامخا به ترې نقصانونه کېږي. او که ته وایې چې نه زه نیغوم، وي کثرتها طلاقها، بیا ورسره ژوند نه شي تېرول، طلاق به ورله ورکوې. دا بزرګ وایي چې ما ته دا مرتبه په دقه میلاو ده چې د دې ښځې په دې بد اخلاقۍ زما صبر ده. نو یو ځل دې کور ته راغی، دې کور ته راغی، دا ښځه خو یې بد اخلاقه وه، او ته هسې ځان ته پیر پیر وې، پیر دی چې را اوس ما یو کس ولید په دې هوا داسې روان و، دې ته پیر وایي. ته په ځمکه لګې او تندې توښې او خپې توښې او ځان ته زبرګ وې. زمونږ د خلکو هم دا یو سوچ دی، زبرګي په دې نه ده ګورې چې چا څوک په دیوال کېناست او دیوال یې وزغلو، داسې خبرې دي. زبرګي په دې ده چې یو سړی د الله تقرب حاصل، یو سړی نیکي وکړي، نیک عمل وکړي، بس دې نه غټ زبرګ بل په زمانه کې بل نشته. قرآن شریف کې الله وایي، زه نه یم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون. د خدای دوستان داسې دي چې نه به په آخرت کې په دې یېره وي، او که دې مړ شو دنیا کې داسې پاتې شو غمجن به هم نه. دا اولیاء څوک دي؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الله دا نه چې په ټوپۍ ځان ته لیکلي یا په د دیوال یې لیکلي یا په دروازه او یا په خانقاه چې زه ولی الله،
نه الله وی الذین آمنوا اولیاء هغه دي چې لاول خو عقیده برابر وکانو یتقون تقوی کوي. ایمان او تقوا پکې رااله د خدای ولی دي او که ایمان او تقوا پکې نه نو کډیر لوی پلار زبرګ تیر شوی دی او ګیره د نامن او د شیخ الاسلام دی او وخته شاته دغه ته رسیدلی دي د املا دي نیمه تا او پټکې پینځش په ته غزم والے دي او چې تقوا پکې نشته ایمان کې فرق دی د خدای ولی نه دی. د خدای ولی دا چې ایمان به تقوا خو خیر د خدا نو دا ولی دغه د خدای چې دا ما په ولید په هوا روانو ته په ځمکه توخېږي او ځان ته زبرګوي. سړی ورته وی دا خاون وی دغه منی چې دا کم په ولید د زبرګي منی وی اول نه منم وی زماره قسم په خدای چې دا زوم اوس به منی که مې نه منی وی دا ته وی دا خپیر زکه چاګي وږي وی نقطه خو برو بس قسم دې کې منی سو زما یو دوست ډاکټر دی پیښور کې یو ځل مې د ټلیفون کو زما سره ورتلم مې ډاکټر صاحب زه درځم ما ته لګ کم ځای را روانې مې لار کې وې ته زما کلینیک کې نه کور والا مې نه جوړ لري او دې ډاکټر نه بوله ا کور والے ما نه کله مسلو تپوس کوي اما ته خان له ګر موبایل مې کولو کړی د احتیاط سره خبرې کاوه نو ما ته ولې دا ډېر بیمار راځي ته ډاکټر نه بوله اب خپل سپیشلیست ته ګوري هغه انګلند والا ام ار سی پی وته وی کسه شه دا سپیشلیست نو ما ته دا ډېر بیمار راځي ته بل ډاکټر نه بوله وینه ټوخیږي وای نو مې ټوخی ده پاره وی مولانا صاحب دا در سره خوا کې ناس سره وی قسم دې کزه وته کمپیوټر مخکار وی ما دې ته نه پیږي بل لمه بوله نا حقیقت نا شکری خو په دې قوم کې شته کنه. حضور پاک فرمایي نبی علیہ السلام وی ما خذ په دوزخ کې په زیات تعداد کې ولید. بخاری شریف کې حدیث دی نو صحابه تپوس کوي ولی وی بکفرهن دا ناشکر دي وی یکفرن الله د خدای ناشکر دي وی نه یکفرن العشیر وی دا د خاون ناشکر دي. نبی حضور پاک په خپل فرمایي وی لو احسنت الى احداهن الدهر وی که ټول عمر خذ سره خېګړاو کې ګوره دهر ټول عمر خو چا جون نشتا زمانہ ټوله زمانہ خو چا جون نشتا مطلب دا ډیره جاته خېګړاو کې جامې راوړي ډوډۍ راوړي او د دنیا نعمتونه راوړي ارث ثم رأت منك شيئا دون پټي غلطي در کې صحیح کړه چاته دا بسوي ما رأيت منك خيرا قط اسړی تا نه ما په جون کې چته خیر نه دی لیدل. دا نبی علیہ السلام فرمایي دا ګور معاشره باندې حضور پاک لیدل ارث کتل نو خبره مې دې پوری کوله زمارونو چې کب بیا بد اخلاقی کوي دین به ورته خیر خپل دین ورته خایا گزاره به ورسره کوي والته کولو باندې نه کوي او والته کولو من درته په شریعت کې زنانا وهل د ډول په ځای وهل په شریعت کې منع دی د ډول ځای مخ دی مخ په خزانه دی بالکل منع دی حیوانم په مخ وال منع دی په شریعت کې حدیث په کې اجتنب الوجه که وهل کې مخ بنه وګوري سپی او خرم په مخ نشي والی په شریعت کې اکثر زمون سړي چې ټاس شي د مخ ولول نمبر 1 دا ډول ځای بل څه دی تاسو تخکاره دي غوږ باندې بنه وی دی کې والی چې دا ډول ځای سر باندې د خځې وال منه دي سر کې د عقلې پچي دا ګومنس کوي چې سپین ویختي تورې دولې ساتي په سینه او په مړی وال منه دي ته کدي کې امیل چې غلبن پکې چي په دې لاسونو په دې ګوتو وهل منه دي په دې لیچو دې کې بنگړي چې د دولې ساتي ولا يدين زينتهن الا بالبعودتهن دا ډول زین دي په دې بوال نه کې لاندې په دې خپو کې پازي بچي دا ډول په دې بنوي نو ماته یو طالب کې ټولې په کم دی وو دغه چې مخ او سر او سینه او سټ او دا ټول منه شو مې په املا ورکاو خو پټې نه غونډه دا ولی فقهاو لیکلي دي شامي کې شتا چې ضربن غیر مبرر وهل بکه خو سخت نه معمولی وهل په لومبه مرتبه کې نه درې مسلورمه مرتبه کې او بیا والم په داسې طریقه چې معمولی غونډه یاد او په والو سمېدلم نشتا په سبا سمې د حضور پاک مبارک په اخلاقیات او شمائل ترمذی کې راځي یو صحابي وی نبی علیہ السلام متعلق چې ما ضرب امرأة ولا خادما قط چې حضور پاک په خپل جن کې نه چې طبيبي والد او نه خادم والد چې د تاریخ کې څوک نشي د خوشتبه د وجه نه تاسو چلولې خوشتبه د وجه لیکن تعذیب یا تادیب هغه د پاره
حضور پاک په جرم کې نه بیبي لا نه خادم د غلام رې له ډب نه دی ورکړی او د ټول مخلوق د ښځو د سړو اخلاق یو ځای کا قسم دی که د یو ام المؤمنین اخلاقو د خپې ګرد ته م رسېږي دا په سر اخلاق سم شي او هغه زمانه په جاهلیت نه راغلي دي رڼا ته دغې خلکو به څه کول دغې خلکو لوڼه یم دی ښخولی ډاکې به یې کولې خپلو حقیقي میندو سره نکاحګانې کړې دي دغې خلکو به مردارې خوړې سرمنې به یې خوړلې بربند به طواف به یې بربند کو او دغې ښځو به په کورونو جنډې لګولې وې زنا دپاره د هغې به مختلفې نښې وې لیکن دا ښځې په څه سمې شوې د غټې برقې یې په سر کړلې او د حیا پکې د څه د وجې نه راله دا د شریعت او د دین د وجې نه ښځو ته جنکو ته ماشومانو ته دین وښایه شریعت ورته وښایه پرده ورته وښایه حیا ورته وښایه قرآن ورته زده کړې د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه کتاب د بهشت زیور او پښتو کې هم ترجمه شوی جنتي کالي ورته کېده د مولانا څه ورته ویل کېږي د تعلیم الاسلام څه شی دی د مولانا صاحب د مفتی کفایت الله صاحب تعلیم الاسلام واړه واړه مسایل دي پکې پټې نه دي خپلو بچو ته وښایه مونږ څه ته وایي جواب یې کړی دی زمونږ رب څوک دی جواب یې کړی دی خاتم النبیین څوک دی جواب یې کړی څومره پیغمبران دي جواب یې کړی دیني مسایل تعلیم الاسلام ګوره دومره پیسې د دنیا په کتابونو ورکې بچو ته دا مو ښایه که نه رسالې او ډایجسټ او دا څیزونه ورته ږدې نو لږ ورته دا څیزونه مو ښایه نو زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې د خپل بچي او فوټېله غوندې راه راست ته راولې کالکان دي که جینکې دې ته لږ دین وښایه د دنیا سره سره لږ غوندې تربیت وله دیني وکړې لږ غوندې جومات ته لېږې سبق دپاره دا جینکې کور کې که څوک درسونه کوي د داناو هلته لېږې او لږ غوندې ماسخوتن ماښام داسې د صحابیاتو واقعې ورته بیانوې د حیا او د پردې واقعات ورته بیانوې د دې قصو نه او د دې سیسټمونو نه یو بدن الله خوشحالي د کور ماحول به دې مزېداري جنګ جګړې به نه جوړېږي نو دې سره به انشاءالله زمونږ حسن معاشرت لکه ما د تنن بیان په حسن معاشرت شروع کړو زمونږ معاشرت کې او زمونږ په کور کې به خشته ښکلې ژوند به تېري نه به ته خپې او ښځې نه به شکایت کوي نه به ښځه د خاوند نه شکایت کوي نه بچي د مور پلار او نه مور پلار د بچي نه او نه سخر خواښې د انګور نه ښکلې ژوند به تېري د دې څه بعضې مسایل پاتې شو د پردې وغیره متعلق انشاءالله اب آئنده جمعه کې درته دعا وکړئ الله زمونږ په حال رحم وکړي الله مونږ د فتنو او د مصیبتونو آفتونو په امن و امان کې وساتي زمونږ د ورور د ارشاد صاحب ارشاد علي دی والده صاحب وفات شوي وه دعا ورته وکړئ چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي ډېر ښه بنیادم او ډېره نیکه زنانه وه الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې قبر روښانه کړي الله دې په قبر انوار نازل کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثانو بچو له دې خدای صبر ورکړي نور څومره مریضان دي بیماران دي زمونږ د نسلولارو ډېرو ورځو نه پس منزل راغی او جمعات ته راغی د تقریبا غریب اسپتال کې ډېر ورځې تېرې کړې الله تعالی دې ولې شفا ورکړي یو بل دوست زمونږ د پېښور حبیب جان نومې د هغه ټلیفون کړو څه کورني مشکلات دي الله دې وله په خیر بدل کړي څوک چا دعاګانې غوښتې دي الله دعاګانې قبولې کړي الله مونږ د فتنو آفتونو بلیاتو نه پامن کې وساتي زمونږ د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي زمونږ ژوند د شریعت مطابق کړي زمونږ ژوند د اسلام مطابق کړي او زمونږ د زنانو او د نارینهو د اتفاق ژوند نصیب کړي چا په کورونو کې اختلافات دي الله هغه اختلافاتو ته په خوشحالو بدل کړي رب ذوالجلال ته زمونږ نه راضي شي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ګردو الله دې شفا ورکړي او پلار عمرې ته تللی دي الله دې په خیر راولي الله دې ټول اعمال قبول کړي دام بیمار دي الله دې ولا شفا ورکړي دام څه ضرورت دي الله دې ضرورت پوره کړي فرض منځ سبا پاتې شي فرض منځ کې نو هغې سره به تر د ماسپخینه پورې د نور خطو نه پس ماسپخینه پورې چې ته سبا منځ قضا کې د سنت فوصله کې ډک رکات تش وشي یا تش رکات ډک وشي نو په دې باندې که چې د ډک رکات ته تش وکړو نو سجده سهو به ولکې او که تش دې ډک وکړو په دې سجده سهو نه لازمیږي یو سړي شک وکړو چې د ما لومبې رکات دی او که دویم رکات دی او دا کس معمول په اندازه د جلسې استراحت باندې بیا پاسېده نو یا سجده سهو پې راځي او که نه راځي که معمولي غوندې لږ غوندې کېناسته نو په دې سجده سهو نه راځي او که داسې لږ زیات کېناسته بعضې علماو یې عبده و رسوله پورې
وراجح دا دی چې اللهم صل علی محمد په دومره اندازه کېناستو دا به سجده سهو کوي. شیطان زړه کې وسوسې چې وظیفه څه ده سحر وخت کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل کړه توایا د شیطان د وسوسو نه به خلاصي. ګیره خریول دا هم مخکې چې ګناه کبیره ده. دا بعضی مدرسې طالبان دي دعا غواړي الله دې په امتحاناتو کې کامیاب کړي. سحر جمع ولاړی سنت کول جایز دي کنه چې ته داسې وخت کې راورسې ځان ته وګوره چې دویم رکعت لاندې کولی شي سنت وکړه او که دویم رکعت نشي لاندې کولی بیا سنت پرېږده. خو دا سنت به داسې ځای کې کوي چې د امام قرات نه ورې ګورې. داسې نه چې دلته جمع ولاړو دقلته ته سنت کې لکه جمع دلته را نو بار سنت وکړه یا پچت سنت وکړه. جمع بار ده نو بل ځای وکړه. که داسې ځای کې تا سنت کول چې د امام قرات اورې او ستا هغه مانځه کې سنتو کې تشویش راځي هغه حضور نه برابرېږي نو بیا پرېږده. پلار مور بیمار دی الله دې ولې روغ صحتونه ورکړي. صادر استعمال ہمیشہ دا پارا سنت تھی. کمیز شلوار پہننے کے باوجود گرمی ہو گیا